زما ډېر ګران او محترم مشر ښاغلی ډاکټر بصیرالله ستوري صاحب فرمایي چې د رواج په زولنو یې کلک تړلی ومه هغې هر څه ویل خو زه به ورته غلی ومه. په خاموشۍ کې مې په ژبه څو خبرې راغلې خولې نه مې نه وتې زه دومره وېرېدلی وم. په کومو سترګو زه د یار کوڅې ته بیا لاړ شمه چې له همدې کلي اشنا څو ځل شړلی ومه. ښه په پسته ژبه کې ټک راکړو او لاړو رانه زه د همدې لستوڼي مار یو ځل چیچلی ومه. بیداره ما ورته خپل زړه ټول په ډالۍ کې ورکړو سره له دې چې یې د زړه په سر داغلی وم. مننه.